مسلمان چې دی هغه په 3 طریقو سره جنت ته داخليږي. اوله طریقه دا ده چې کله یو انسان په دنیا کې ځان د لویو ګناهونو نه او د وړو ګناهونو نه چې ځان بچ کړی وي او د ملاقات د الله سبحانه وتعالى سره په داسې حال کې وشي چې دا د ګناهونو نه پاک وي. کوم ګناهونه شوي نو د په دنیا کې توبه ایستلې د هغې نه او نیک عملونه یې کړي نو په هغې سره د ګناهونه معاف شوي نو دا انسان به ډایرکټ شي جنت ته داخليږي. دویم قسم هغه خلک دي چې هغېونه کبایر شوي غټ ګناهونه ترېنه شوي نو په دې کې چې دی بیا 2 قسمه خلک دي. یو هغه چې الله سبحانه وتعالی به ورته بخښنه وکړي نو دوی به هم چې دی د الله په رحم سره جنت ته داخل شي. او دویم قسم هغه خلک دي چې هغوی به د خپلو ګناهونو جزا چې دی هغه ویني جهنم ته به ځي نو چې کله پاک شو د ګناهونو نه نو هغې نه بس به الله سبحانه وتعالی جنت ته داخلوي. دا هله چې کله د ایمان او عقیده وي د الله سبحانه وتعالی په توحید باندې په وحدانیت باندې او د ده په زړه کې ذره ایمان وي دا انسان به الله خامخا راوباسي د جهنم نه او جنت ته به داخلوي.